یوه قرغیزي شرکت د افغانستان پر کانونو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت وايي د کان کیندنې قرغیزستاني شرکت الټای مشر او ورسره مل پلاوي سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره ولیدل او د کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې په اړه ورسره خبرې وکړې. د قرغیزستاني شرکت مشر ویلي دوی چمتو دي چې له پرمختللو تجهیزاتو سره د افغانستان پر کانونو پانګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان په دې تړاو بي بي سي ته داسې وویل. په دې لیدنه کې د افغانستان اوسنی وضعیت د پانګونې وړ وبلل شو او نوموړي پانګوال افغانستان ته د کانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو انتموني په کانونو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده. دا نه ده په ډاګه شوې چې قرغیزستاني شرکت به د افغانستان پر کانونو څومره پیسو پانګونه وکړي، خو د دې شرکت مشر د پانګونې ترڅنګ ژمنه کړې چې د کان کیندنې په بېلابېلو برخو کې به افغان انجینران هم وروزي. د طالبانو حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت د ټولو بهرنیو پانګوالو چې افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري هرکلی کړی او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې کولی سي افغانستان کې له کومې ستونزې پرته پانګونه وکړي. له عملتیا مو نړۍ مننه درنو لیدونکو چې موږ څارئ.